معنا د غوښتلو سره الله جل شانه مفرس د قرآن پاک کې د دې خبرې حقیقت ښکار کړي چې یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، تاسو ټول الله ته محتاج یې، که بادشاهانې که وزیرانې که تاجرانې چې څه هم یې ټول الله ته محتاج یې. نو چې کله الله ته محتاج یې زموږ ضروریات حوایج ډېر دي، نو دا خپل حوایج او ضروریات دا به د الله نه غواړو، دا به ټول دا به د الله جل شانه نه غواړو. نو چې د الله نه غواړو نو د دې بیا ډېر آداب علما حضرات ذکر کوي. یو دا دی چې اصل ادب چې د دې دعا د قبولیت دپاره حلال خوري ضروري ده، چې ته به حلال خورې، حرام خور بنې، حرام خورۍ له به ځان ساتې. دویم دا ده چې کله ته دعا غواړې نو په اوداسه کې غواړه. دریم دا چې کله دعا غواړې نو قبلې ته مخ کوه. دریم دا ده چې دعا غواړې نو په ژړا سره او په زارۍ سره دعا غواړه. بله دا ده چې کله ته دعا غواړې نو د دعا نه وړاندې د خپل عاجزۍ اظهار کوه، د خپل کمزورۍ، چې زه کمزوری یم، ضعیف یم، ګناهګار یم، دا یم دا یم. بل دا دی چې د دې دعا شروع کولو نه وړاندې درود شریف وایه. بل دا چې د دعا شروع کولو نه وړاندې د الله حمد او ثنا او تعریف وایه. بل دا چې دعا کله غواړې نو دعا په توجه سره غواړه، چې غفلت کې به نه غواړې، توجه سره چې غافل نه یې. بل دا چې ته کله دعا غواړې نو دعا به په دې نیت سره غواړې چې الله زما دعا قبلوي. دعا چې غواړې په دې نیت سره به چې الله جل شانه زما دعا قبلوي. بل دا چې کله ته دعا غواړې نو لاسونه پورته کړه، لاسونه پکې پورته کړه، لاسونه اوچت کړه. بل ادب د دې دعا علما حضرات دا ذکر کوي چې کله ته دعا غواړې نو کومه اهم ضروري دعا دې وي نو هغه درې ځل دوهراوه. یا الله ما معاف کړي، یا الله ما معاف کړي، یا الله ما معاف کړي. چې کومه د بنیادي اهم دعا وي نو هغه دغه شان دوهراوه. بل ادب دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه راغلی چې په دعا کې د قافیې او د سجعې نه ځان ساته، د قافیې او د سجعې نه ځان ساته. ولې؟ ځکه دې سره بیا توجه نه برابرېږي. دارنګه چې کله دې دعا ختمه کړه نو په اخره کې امین وایه، او چې کله دې دعا ختم کړه د خپل لاسونه دا د خیر سره په خپل مخ باندې راکاږه. نورم آداب شته، خدا مې یو څو درته په منډه ذکر کړل. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته جزر مختلف دي دنیا کې. واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي، او ما پټه ساتلې ده خپل دعا د پاره د سفارش د خپل امت تر قیامت پورې. نو فهي نائله ان شاء الله، دا دعا ما ته حاصلېدونکې ده، دا دعا به زما قبلېږي نو زه به سفارش کوم. د چا دپاره؟ من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اتخذت عندك عهدك، پروردګاره ما مستا په نیز باندې یو وعده کړې ده او وعده مې اخیستې ده، لن تخلل لفنیه، چې ته د هغې خلاف نه کې زما سره. فانما انا بشر، پروردګاره زه یو انسان یم. فای المؤمنین آذیته، چې کوم یو مؤمن بنده ته ما څه تکلیف ورکړی وي، شتمته هغه ته مې بد رد وینا کړې وي، لعنته یا مې ورته خیرې کړې وي، جلدته یا مې وهلی وي. نو فجعلها له، پروردګاره زما دغه اذیت والا چې څومره اعمال دي وګرځوه د ده دپاره صلاتن رحمت، صلاتن رحمت یې وګرځوه، وزکاتن او د ګناهونو د صفایۍ او د ترقۍ سبب یې ورته وګرځوه، قربتن پروردګاره دا د نزدېکت ذریعه وګرځوه، تقربه بها الیک یوم القیامه. دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه مینه محبت و د امت سره. انسان دی کله په قال شي، کله غصه شي نو د خولې نه څه الفاظ وځي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله سره دا وعده کړې وه چې پروردګاره دا سوال درنه کومه چې کله هم یو مؤمن بنده ته زه دا شان الفاظ کې استعمال هم کړم، او پروردګاره دا د خیرو په شکل کې د ده دپاره مه قبلوه، بلکې دا د ترقۍ سبب کړه. نو کله چې تاسو موده کېږئ نو بس چې څومره خلک دي چې خدای ما سره چا زیاتې کړی ټول مې ستا رضا لپاره معاف کړل، ټول بخیر، چار څوک دي د خیره سره.
نو زمونږ وراره طالب سره ده هلکه دا خو د ورانې خلک نه دی د دوی سره مو ځان نږدې کوی ورانې به نه کوی ها ټول معاف کوی د شپې ستاسو کې هېڅ هم نه ځي الله جل شانهو به بله ورځ تا معاف کړي چې بنده تا خو تا څه کړي دي پروردګار هېڅ مې نه دي کړي وې زه یو خوی درکې وو چې سره د دې نه چې ته محتاج یې کمزور یې خو بیا به دې خپل حقداران د شپې معاف کول نن زه تا معاف کړم زه د مخې دې رڼا شم بس د خیر سره به دې بخي نو ستا څه کمې نه راځي ښه نو ستا په اعمالو کې به ترقي راځي نو ټول خلک به خیر ټول خلکو ته معافي کوئ او دا دعا یاده کړئ او دا دعا پښتو کې خیر دی وایي که عربۍ کې شوی دی وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فلا يقول اللهم اغفر لي ان شئت خدای که ستا خوښوي ما وبخه خدای که ستا خوښوي په ما رحم وکړه خدای که ستا خوښوي ما ته روزي راکړه نه داسې مې مه وایه بلکې وليعزم مسألته نو چې کله دې سوال کوي نو پوخ سوال کوه عزم بالمسأله پوخ سوال کول ولی انه یفعل ما یشاء الله چې څه خوښوي هغه سیم کوي ولا مکره له الله باندې څوک جبر کوونکی نشته الله باندې څوک د چا زور نه چلیږي الله پسې په خپله مرضی کوي نو ستاسو ضرورت دی چې ان شئت ورسره وایې دا ورسره مه وایه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فلا يقول اللهم اغفر لي شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبه پکار دا دی چې دا خپل شوق د دعا د قبولېدو کلک پړه کې وساتي فإن الله لا يتعاظمه شيء ځکه الله جل شانه باندې یو شی هم غالب نه دی الله باندې یو شی هم غالب نه دی مطلب دا چې الله جل شانه له رسول مجبور کولی دی شي دارنګه الله چې چاته څه ورکوي الله جل شانه ته څه ګران او مشکل هم پکې نشته دی وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ده هر بنده دعا قبليږي ما لم يدعو بإثم تر څو پورې د ګناه هغې ته هغې نه یې کړي دعا یې نه کړي خدای